امال کی مروت خاورا هر دهشتګرد پر کاغه د ټي ټي پی دهشتګرد دا او که هغه په بل نامه په بل لباس په شکل صورت چې دهشتګرد دا لکه مروت په خاورې باندې مقابله کوو تر دغه باندې مقابله کوو چې دا سامې دغ جیته راشي او ما بچیان او د ایغو بچیان نسل در نسل باندې مقابله کوي تا ته ما داسې بدترین شکست در کړی ده داسې شرمناک شکست تا ته ما در کړی ده چې تا ته صرف دا بزدلانه کارروایي تر پاته ده په غلا کار کوای چې په میدان ته نسې کار کولی ته به په ډرون باندې دغسې په غلا باندې حمله کوې په میدان مې شکست در کړی ده له میدان نه مې سپي غوندې ګیدړ غوندې پرولی خالي دغه غلا تر پاته ده بسم الله الرحمن الرحیم ټولو پښتنو ته لکه مروت ته السلام علیکم ورحمت الله خورا خیر کوم چې کوم مشر ده خالد خان په ایږه بیټک چې مرکه وه مشوره وه په ایږه باندې د امریکې د انډیا د اسرائیلو ډالرو چې کوم گیم کرایې قاتلان دي دهشتګرد دي ایږه ډرون اټیک کړی دا ډرون حمله یې په باندې کړې ده په مرکې او په مشورې په جرګې پاس نو ایږه چې ډېر کسان زخمیان دي فی الحال لا کنفرم نه دي څوک 15 شي څوک 18 شي څوک 14 شي الله دې ټولو ته شفای کامله ورکړي الله دې ټولو زندگی بچ کړي الله دې ټول هغسې روغ جوړ کړي چې څرنګه یې وړل موږ د دغه قومي سانحې پر زور مزاحمت کوو او خورا خیر قوم ته ټول پښتون قام له طرفه ټول مروت قام له طرفه دا پیغام ورکوو چې غرونه چیږي او غرونه مضبوطې حوصلې ګرځوو همت جرأت او استقامت له الله نه غواړو دا کیسې به راځي دا زندگی تخلیق او پیدایش دغه پاره صلاح ده چې ته به له دې اونچ نیچ نه له دې سختو تکلیفو مصیبتو نه به ته دا زندگی تېروې مقصد ته به راسې میشن به چلوې دا زندگی مقصد دا ده کوم خلک چې ایږه باندې سختې راځي تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي ازمایشونه امتحانونه به راځي دا اصلي اوریجنل مومنان مسلمانی دا هغه بادر تکړه ننګیالي اوریجنل پښتانه دا همیشه واره چې کوم 2 نمبر مسلمان مومنی جیلی مومن مسلمانی 2 نمبر بغیرت پښتونی پیګه باندې هیڅ تکلیف مصیبت امتحان آزمایش ناراضي ا دې زناور غوندې زندگی به تیره‌ای او خوندونه مزه به کوي بغیرت سړی دا نقشه ده او د اوریجنل غیرتی پښتانه د اوریجنل مسلمان مومن نقشه ده چې پیګه به هر وخت تکلیف او مصیبت یا امتحان آزمایش کوي دا قرآن او د سنت فیصله ده دا د انبیاء علیهم السلام د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سیرت نه دا شاعر وتلای ده نو چې دا کوم خورا خیر کوم ده یا تختی خیر کوم ده یا موږ مروت بیټنی قومي تحریک چې هغه چې ټول پښتانه بچیان نوجوانان سپین ږیري په کورو چې تور سره شامل دي موږ تحریک د یوې علاقې تحریک نه ده د یوې صوبې تحریک نه ده دا د ګرد دنیا پښتنو تحریک ده او دا صرف امن پاره او حقوقو پاره ده دا یو आवाज ده که چیرته یو پښتون خپلو بچو ته امن غواړي او خپلو بچو ته حقوق غواړي بیا دا تحریک ده
که نام یې د بدلي که د بل تنظیم او تحریک دا ټول یو تحریک ده. نو موږ خورخیل قوم ته وایو چې تا سره ټول پښتانه او بالخصوص ټول مروت قوم دا تاسو سره ولاړ دي، په غم چې تر سره ولاړ دي او په دغسې امتحان او په ازمایش چې تر سره ولاړ دي او هر قسم قرباني ته درته تیار یو. ټول پښتون قام ته وایو چې موږ هر وخت 24 غنټې مروت کوم. دا ټول پښتون قام سره هر تکلیف، هر غم، هر امتحان ازمایش چې مضبوط درېدا ته تیار یو، هر قسم قرباني ته ورته تیار یو. ډونټ وری، بالکل خفه کېږو ما، ټینشن ما اخلو. غداران، منافقان، ایجنټان او دلالان به مختلف قسم خبرې کوي، مختلف قسم پوسټونه به کوي په سوشل میډیا، مختلف قسم کامنټس به کوي. دا خلق آدم علیه السلام نه روان دي تر قیامته به دا وي. یو طرف ته به اوریجنل مؤمنان مسلمان او اوریجنل پښتانه تکړه غیرتي بهادر خلک دي، او بل طرف ته به 2 نمبر مؤمنان مسلمان او 2 نمبر بے غیرته پښتانه به دا به پیدل رواني تر قیامته پورې. د بے غیرتو به اکثریت دي، د بېمانه بې ضمیره 2 نمبر چې کوم مسلمان پښتانه وي هغه به اکثریت دي، تر قیامته به اکثریت دي. نو ډټ کر مقابله بیا کوو، که هغه د ټي ټي پي دهشتګردي او که په بل نام باندې او په بل لباس چې په بل شکل چې دهشتګردي مقابله بیا کوو. ما لکه مروت خاوره هر دهشتګرد پاره که هغه د ټي ټي پي دهشتګرد ده او که هغه په بل نام او په بل لباس او په شکل صورت چې دهشتګرد ده، لکه مروت په خاوره باندې مقابله کوو، تر دغه باندې مقابله کوو چې دا سامې دغجې ته راشي. او ما بچیان او د هغو بچیان نسل در نسل باندې مقابله کوي. تا ته ما داسې بدترین شکست درکړی ده، داسې شرمناک شکست تا ته ما درکړی ده چې تا ته صرف دا بزدلانه کارروایي تر پاته ده. په غلا کار کوای چې په میدان ته نسې کار کولی، ته به په ډرون باندې دغسې په غلا باندې حمله کوې. په میدان مې شکست درکړی ده، له میدان نه مې سپي غوندې ګیدړ غوندې پرولی، خالي دغه غلا تر پاته ده. که کریو کرو درګو چې به سپو ګیدړو غوندې شورې کتله کې مروت په خاورې خالي ښکاره سلې، که یو قدم در تېر شو بیا به د یوه لوګړ سپي مرګاوي. ښکاره کړې مې ده، درته ثابته کړې مې ده. چیلنج ورکوم هر دهشتګرد ته چې په کوم لباس او په کوم شکل صورت شي چې کتاله کې مروت خاورې چې قدم تېر شو بیا تا وګټله. دا غلا تا واړ عمر کړې ده چې څرنګه غلا ډاکو یې دغسې غلا ډاکه کوې په میدان، ښکاره کوای ځان نسې، پټ مخ په شورې تور مخ په شورې. دا خیال څه ده؟ موږ مور له مخه راودلې ده. تا غوندې غلا ډاکوګان او تا غوندې بزدلان او د ډالرو ایجنټان او کرایې قاتلان او فسادیان نه یو. موږ اوریجنل مسلمان او مؤمنان او اوریجنل پښتانه یو خدای په فضل سره، او مقابله یې ته موږ چېرته کولی شي. نن دغو کرایې قاتلانو او فسادیانو یو خبر په سوشل میډیا باندې چلولی دی چې انعام چرمین شهید سوی ده. پوسټونه چلیږي چې انعام چرمین شهید سوی ده. انعام چرمین دا د ولاړ ده او انعام چرمین که څه ما شهید سو بیا به انشاءالله چې هر کور نه انعام چرمین ته تروزي، هر یو بچی به انعام چرمین یې ته تروزي با، هر یو نوجوان به انعام چرمین ته تروزي با، هر یو سپین ږیره به انعام چرمین ته تروزي با. له کور چې بهره تور سره تر تروزي انعام چرمین نارې به کوي. تا ته خطاب خیال څه ده؟ تا ته ما داسې کرونده کړې ده، تا ته ما داسې فصل تیار کړی ده
تا ته ما داسې میدان تیار کړی ده چې تا نسلونه بیا یاد ساتي. د انعام چرمین که شهید سی بیا شهادت ورل عظیمه مرتبه چې چاته میلاو سی خو به فخر پکوي او اولادونه نسلونه بیا فخر پکوي. موږ خپلې برخې کار کړی ده که اوس که شهیدان سو دا موږ لپاره لوی لونګۍ شامله ده، د فخر خبره ده. موږ خپلې برخې کار کړی دی انشاءالله. نو انعام چرمین دا د ولاړ د زندای ده. په سوشل میډیا دا پوسټونه مه کوئ چرګو ګیدړه بېغیرته دلا بړوا بېایمانه بېضمیره د امریکې د انډیا د اسرائیلو دلاله ایجنټه غداره دا پوسټونه مه کوه، ما غلط کمنټونه کوه، اما دا پروپیګنډې کوه، ما افواګانې پیلاو کوه. دغسې په غلا ډرون حمله به کوې یا چېرته به بله په غلا باندې یوه کارروایي کوې. له میدان مې شړلی یې، له میدان مې پرولی یې او بیا در میدان ته راتللی نه سې. که نر یې بیا چېرته میدان ته راسه بیا میدان سره جوړ کړه، خو نر نه یې، له ښځې بدتر یې، بزدل یې، بېایمانه یې، بېغیرته یې، دله یې، بړوه یې، دلال یې، ایجنټ یې، غدار یې، منافق یې. او تا سره چې کوم خلک په پټه یا په ښکاره ولاړ دي دا ټول بېغیرته او بړوګان او دلګان او دلالان ایجنټان او غداران او منافقان دي. میدان مو ګټلی ده خدای په فضل سره. ډېره